ټول غوږ شئ، نن ورځ به هېڅوک هم هېره نه کړي. څوک چې زموږ په وړاندې ودرېږي وګورئ، پایله به یې داسې وي داسې. مړی به یې د دې لپاره چې خلکو ته عبرت شي، اوه شپې و ورځې به همدلته ځوړند وي. وروستی دعا دې وکړه پاشا. زه ستاسو یو نم نه ډارېږم، پوه شوئ. زه که زر صاحب ولرم، هره یوه به یې د خپل سلطان نه قربان کړم. کله چې مې په دا روزه لاوړې وګورم چې هغه وخت هم داسې خبرې کولی شي او که نه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کاشکه لاسونه مو پورته کړئ. خاینانو تاسو پوهیږئ چې څه کوئ. زر کوئ پاشا خوشې کوئ. اوس ډېر ناوخته شوی ښاغلی موسی. څنګه چې تاسو زموږ مشران په دار وځړول که نه، موږ هم اوس نامک پاشا په دار ځړوو. د اعدام په بدل کې اعدام. زړه مو په ارامۍ، که زړه مو په جنګ، تر څو چې نامک پاشا وانخلم له دې ځای نه هېر چېرته نه ځم. د دومره سرتېرلو منځ یې کولی شو، نو بسم الله که هله. صبر وکئ، هېڅوک به کوم کار نه کوي. همدومره ظلم بس دی، نور بس دی. اجازه نه ورکوم چې د نور چا وینه تویه شي. پوه شوی او که نه؟ تورې مو ښکته کئ. د وروستي ځل لپاره درته وایم، یا به نامک پاشا په خپل زړه ماته تسلیموئ، یا به دا میدان ستاسو خاینانو له وینې ډکوم. پاشا به ستا د خبرو لپاره نه، د هغه خبرو لپاره یې در سپارو. خو که فکر کوې چې خبره همدلته خلاصېږي، نو بیا تېروتنه کوې.